ایسې په منډه مې له پخه کړمه ورکړمه چې شی به راته پخه کړي چې څه ستا خوښ هغه بدله ښه دا زما صورت غوښې په ستا په کار یې قدرمندو دغې د مورکۍ زامن ټول په حق رسېدلي دي څوک پاتې نه دي فنا شوی بله ستړي ژوندانه یم السلام علیکم مورجانې څنګه یې جوړې مه جګېږه مورجانې څنګه یې جوړې تکړه یې خیر ما نه مه جګېږه جوړې او زما لاد مه مچي کوه کښېنه نه نه بس کښېنه تکړه یې جوړې مریضه یې ښه ښه چیه ښه زړه دې خفه دی یو پله خفه وم یو پله تاسې نه وایي ښه مونږ رانه خفه وي زه هرات ته تللی وم ډېر خلک زلزله ځپلو خدمت ته تللی وم ډېر خلک زه راغلم د مور تپوس وکړم چې څنګه ده الله دې ما نن مور سره چای څښم قربان ډوډۍ به م راباندې خوري په دواړو سترګو ښه په دواړو سترګو ایسې په منډه مې له پخه کړمه ورکړمه چې شی به راته پخه کړي چې څه ستا خوښ هغه بدله ښه دا زما صورت غوښې په ستا په کار یې خیر وشي مننه قدرمندو دغې د مورکۍ زامن ټول په حق رسېدلي څوک پاتې نه دي مورکۍ ځان ته یي بیا یې دې خدمت ته راځم ښه نه نو مه ژاړه که نه مه ژاړه ولې ژړا به نه کړې اګر موږ د زامن استو خیر دی مه ژاړه موږ د زامن استو اوس درته څه شی راوړم شی پاتې دي نورم ناسته یم دونه خپل دفتر وکړی چې خپل ځان پرې ترکاري واخلم ماښام شي ښه ماښام ګاونډیان در کور آباد زه به اوس درکړم ما یې زامن به مې راشي ښه راوړي خیر شي راوړي مې دي درته الله دې اول دغه پیسې دا واخله درکم دا ستا خرچه صحیح ده او دا وهله دا وهله مونږ کومه دوا ته کومه لمونځ کوه دعا کوه ټول مسلمانانو ته کوه ټول مسلمانان یادوه او تو مه ژاړه که نه مه ژاړه احساسات دې کېږي قدر بس خیر راوړه اوس سودا م کته کوم سودا م کته ته راسره اوسئ سودا م کته ښه سودا م کته کوم نه نه تو مه را تو کښېنه مه خوځېږه فنا شوی بله ستړي ژوندانه یم څوک و څوک به مې د ښو او بد وایي څوک و څوک به مې خوشحالې یو ساعت کې رانه شي څو ځله مې دي ګاونډیان ته زامن مې دوی مې رانه بس راغلم هرات کې وم چې هرات نه راغلم دارنګې ستا خدمت ته راغلم یو زدلې مورجانه مې ګورم بس دعاګانې کوه مونږ ځو نه نه چای نه څښو نه مونږ بلځي ته م روانه ستو که نه خدمتونه کوو پوه شې بلځي کې مونږ مرسته بیا راځم تا نیرومه تو کور کې اوسه جانماز اواره او بس صرف دعاګانې کوه ټول مسلمانانو ته ټول افغانانو ته چې مونږ نفلونه وکړم سر پټ کړه نور قدرمندو دا زموږ خپرونه نور پیسې مې هم درکړې دا ختم شي بیا راځم ښه قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت سمودا فضل بیا ټول زرا یم فنا شوی بله ستړي ژوندانه یم